ورځ داسې ده ډېر خلک به جاړي افسوس به کوي چې کاش موږ په داسې مجلسونو کې ناست وی هی افسوس چې ما ځواني نه وی ضایع کړی هی افسوس چې ما بدنظري نه وی کړی هی افسوس چې ما خپل مال په غلطو ځایونو کې نه وی خرچ کړی هی افسوس چې زما وخت جان مال تن مندن د رب کائنات په حکمونو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې په هغه زرینو اصولو باندې تیر کړی وی یو ورځ داسې ده چې د دې ناستې قیمت به معلوم شي د یو سبحان الله اهمیت به معلوم شي قرآن سره د مینې محبت او د وفا فائدہ به په هغه ورځ په نظر راځي چې علماء کرام به په دې سټیجونو باندې ناستو قاریان صاحبان به په دې خپلو مدرسو کې ناستو مسافرۍ به کولې سختۍ به تېرولې مدرسین وو علما وو زما په گاونډ کې مولوی صاحب موجود مفتی صاحب موجود یو لوی شیخ القرآن شیخ الحدیث صاحب موجود و مدرسې وې درس و تدریس و د شپې جړاګانې وې ختمونه د ذکر حلقې به لګېدلې دعوت و تبلیغ به تبلیغي مراکز به اے د اهل تصوف مجلسونه به چا به راته د ختم نبوت خبرې کولې چا به راته د ابو بکر صدیق د صداقت خبرې کولې چا به راته د حضرت عمر د عدالت خبرې کولې چا به راته د غزه د فلسطین د مظلومه مسلمان دردونه بیانول د هغوی د اوښکو د وچولو احساس به بیانولو چا به راته د بلال حبشي د عشق او جنون خبرې کولې چا به زما خور او لور ته د حیا پردې عفت او پاک دامنۍ خبرې کولې چا به راته د بیبي فاطمې حیا بیانوله چا به راته دین بیانولو اسلام به بیانولو قرآن به بیانولو اے جماعت کې لګیاو مدرسه کې لګیاو مقبره کې به لګیاو مړې به وشه دوی به لګیاو دا تبلیغ والا د لارو کوڅو کې به ګرځېدل چغې به والې گشتونه به کول د الله په حکمونو کې کامیابي ده ستا د آخرت فکر دی را سره ستا د آخرت فکر دی را سره چا به زما لاس ونیولو ما ته به د جومات لار ښودله چا به زما لاس ونیولو د علماء کرام اهل تصوف مشرانو شیوخو په لاس کې به کېښودلو ما ته به نصیحتونه کول په هغه نصیحتونو کې په هغه دردونو کې په هغه چغو کې دننه یو مینه پټوه یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ما سره د هغې چغو قدر نو ما سره د هغې دردونو قدر نو ما قدر نه دی کړی وګوره نن زه څومره لوی نقصان سره مخ شوم که نه